السلام علیکم. وعلیکم السلام. د سعودي مسافر څنګه یې؟ بادشاہ کومواله څنګه جوړې طبیعت د خیر او راته ښکارې د باجوړې کم دي. زه د باجوړ یو خبره درته کوم. زما تقریبا 8 کاله د سعودي عرب کې وشو کنه. ته مو کېدای شي ما پیژنې خو واسې یو خبره ده کوم خبره یو کړل سلام چې د واچ مو پیژندې خبره دا تا چې کومې خبرې کولې حقیقت د چې اوس د کاڼي کرښې دي. کنه زه ډېر ستا خلاف ما ډېر کمنټونه کړي دي. ښه ضمیر چې کله رهي شي کنه بیا سړي ته پته ولګي یا چې کله دیوال تندي ته ولګي بیا پته ولګي. صحیح ده یعنې هغه خبرې چې ما کولې ته منې چې را ټول رښتیا شوي. زه بل چې کله هغه واقعه راغله هغه زمونږ یو میډیا والا ویلي چې یہ سب پټاني درسې نکالو کنه. په هغه وخت کې زما دا کپړې کې ما کې تنګې شو. ما اوس زه د خپل د وجود دومره اور ما واخیستو کنه. بیا ما ته پته ولګېده چې حقیقت دی موږ اوس په یو نوم یادېږو کنه. ما خیر دی ما چې کوم کمنټونه خجولې ستا خلاف کنه ما له به ډېر ښه راتلو خو هغه خبرې حقیقت چې د کاڼي کرښې وختې عقیده چې وروره زه ګوره زه ما یو ورځ دغه سره خبرې کولې صابر مومن سره. ما ورته چې ته ګوره ما نه پېژنې په میچنۍ کې چې ستا کومه مورکۍ ده یا په مټه کې ده یا په منډا کې ده هغه زما مورکۍ ده. زه چې هغه وګورم هغه به زما تندی مچ کې زه به د هغې لاسونه مچ کوم. ما له موږ او تاسې د یو کټ د یو باله خلک یو خبردان په دې خبره پوه که. زما به ډېر د ورور تر ورور هم د اختلاف وي خو زما په میسج انشاءالله هېڅکله داسې نه په دې خبرو به تاسې مالې وروسته پوه شي. قسم دا صابر زما خبر به وړي یو حد دې کراس کړی دی کنه چې چېرته ما ستا د خولې نه کنځله نه ده اورېدلې. بس دې ژوند خواص هم تېر شو وخت خو لاړی څه وخت خو ټیم شو خو دا خپله هم ځان ته اوس خپل ضمیر به هم دې نه ملامته کوي چې چا ته دې رد بد نه دي ویلي. نه ولې زه ستا مور یاده کړم. ستا مور سره زما څه دښمني داسې خبره کوم هغې سره زما څه کار د عزت او د خور یا پلار نو دا خو موږ ته انسانیت دغه اجازه نه راکوي. نه ټوله دنیا یې ګوري. خبره دا ده چې چا چې کمزوري وکړي څه شی لاسته راغله چې شی ماته همدا خبره خو درته ما مخامخ وکړله چې کومې خبرې ستا وي که نه مخ او دا انقلاب د حالات تېر شو که نه دا کوم وخت چې لاړه واوښته همدې کې ستا خبرو ته پته ولګېده چې کاڼي کرښې او بل چې ستا کوم پیج راغلی نو ما به لایک کوو فالو کوو به مې ستا خبرو ته خو داسې غوږ ورته ږدمه لکه سړی به چې به پخوا وخت کې هغه روډو ولګاو او خبرونو ته به یو کتاب یا یو نور ته کېناسته او هغه خبرونه به ډېر په شوقه په غور باندې اورېدل. صحیح ده الله دې ډېر خوشحاله لره او زمونږ د طرف نه معافي ده که موږ نه کومه غلطي شوي موږ هم بخښنه غواړو خو والله کې دې وروره په دغه مې در باندې لورېږي. زه دې داسې د وجود دې څه وورم چې یاره ته په سعودي کې ته یوازې نه زمونږ د افغانستان دی خو کلر دی خو بر دی. ما ته معلومات یې زه سعودي له 3 ځل درغلی یم. ما ته د عرب صرف بس خالي نوم یې اوره خالي مکه او مدینه بس دغه دی نورې ما ته د دې هغه دغه معلوم دی چې زمونږ پښتنو سره یا عموما مزدورانو سره څه دغه کوي په دې ټول شي زما دغه دا همیشه یو خبره کوم چې ته لاړ شه سوات ته وګوره ته لاړ شه دوبۍ ته وګوره. سوات په دې دنیا جنت دی خو د سواتیا به په دوبۍ کې ورونه د پسرو شوو کې په هغه ګرمۍ کې به کار کوي خپل د جنت غونډه کې دا جنت غونډه دی چې چا ور کړی دی دا ولې دلته خپل دې کې مزدوري نه کوي. دا خو په دې دنیا باندې جنت دی سویزرلینډ دی. د سویزرلینډ هم تللی یم ولا د سویزرلینډ نه دا ښایسته دی سوات. نو هسې دا یو مثال مې درله درکوو. الله دې خوشحاله آباد لره او هېڅ خبره نه ده زموږ ورور چې تا ومنله چې یاره خبره حقیقت وي بس ختمه قصه شوه زموږ څه ده پولې پټي شته جنجال دی اوسې ژوندی بس الله دې غټ ژوند درکړي. خدای پامان